یو څو اهم نصیحتونه د خپل ورونو او خویندو دپاره یو څو د زړه د کومې نه اهم خبرې د دې خپلو قدرمندو دپاره. اولنۍ خبره د ټولو نه مخکې هغه دا ده چې پرون زمونږ په ملک کې یو کار دا شوی دی چې د شپې د 10 بجو په خواوشا کې خلک بره کوټو ته ختلي دي، چتونو ته ختلي دي او بې وخته اذانونه کول د دې دپاره چې دا کومه بیماري چې الله سبحانه وتعالی راوستې ده، کومه وبا چې راغلې ده چې د هغې نه عامه وبا جوړه شوې ده، چې دا الله ختمه کړي، د دې دپاره اذانونه کول. زه تاسو ټولو ته یو اهمه خبره وکړم، هغه ده یو 2 بنیادي خبرې همیشه یادې ساتئ. یوه ده چې الله د ځمکې او اسمانونه او دا مخلوقات قسمه قسم او دا انسانان او دا پیریان دا الله سبحانه وتعالی اسی نه دي پیدا کړي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ستاسو دا ګمان دی چې الله وایي ما تاسو اسې پالتو پیدا کړي؟ عبث نه، موږ الله د یو لوی مقصد دپاره پیدا کړي وو چې هغه بندګي د الله ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي د انسانان او د پیریان مګر الله وایي د خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي. نو یوه اهمه خبره بنیادي هغه دا ده، په دې ځان پوه که چې موت د دنیا ته د یو لوی مقصد دپاره راغلي وو او هغه مقصد د الله بندګي کول دي. د دې سره تړلی شوي دویمه اهمه خبره هغه دا ده چې موږ خو د دنیا ته راغلي د بندګۍ دپاره یو، خو دا بندګي به دا نه چې په خپله مرضۍ به یې کوو، په زړه کې زموږ سرالو بس هغه به کوو چې څنګه م خوښه شي هغه شان به یې کوو. نه، موږ دنیا ته راغلي د بندګۍ دپاره یو او دا بندګي به موږ کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. الله ولې دا پیغمبر را لېږلی دی؟ پیغمبر ته څه ضرورت و؟ خو دې دپاره راولېږو چې د شریعت موږ ته واضحه کړي او تطبیق یې کړي چې په شریعت باندې به عمل داسې کوئ، پلانی عبادت به داسې کوئ، پلانی عبادت به داسې کوئ. د دې دپاره الله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. او که چېرته پیغمبر تابعداري څوک نه کوي او دا وایي چې پیغمبر ته پکې ضرورت نشته او دلیل ته ضرورت نشته، نو بیا خو مزې شو چې څه کې په دین کې کوه، خو نه داسې نه ده. خبره داسې ده چې موږ به د الله بندګي کوو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته څنګه ویلي هغه شان بندګي به د الله سبحانه وتعالی کوو. اوس راځو دې مسلې له. د مصیبت په وخت کې څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار؟ قرآن کې دا مسله بیان شوې ده، په حدیثونو کې دا مسله بیان شوې ده، د سلف صالحینو په ژوند کې دا مسله بیان شوې ده، هغوی دې باره کې خبرې کړي دي، صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، د څلورو امامانو ټولې موږ ته نصیحتونه کړي چې د مصیبت په وخت کې به څه کوئ. مصیبت په وخت کې الله ته رجوع پکار ده، توبه ویسته پکاري، د قرآن تلاوتونه کول، ذکر او اذکار کول، مونځ له زور ورکول، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، صبر کول. خو په یو ځای کې هم په شریعت کې په صحیح سند سره دا نه دي ثابت چې د مصیبت د ختمولو دپاره ته بې وخته اذانونه کوه، دا په یو ځای کې هم نه دي ثابت په صحیح سند سره. نو دا عمل بدعت دی. او بیا دا یو مولوي صاحب چېرته ویلي دي، یو بریلی مولوي صاحب ما خوب لیدلی ده او خوب کې مې دا خبره لیدلې. ګوره شریعت په خوبونو باندې نه دی بنا او دې خوبونو له هېڅ اعتبار نشته، په دې باندې څه احکام نه ثابتېږي. د پیغمبرانو نه بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا که څوک خوب ویني او په هغې باندې
یو حکم ثابتوي نو دا دی غلط کار کوي. داسې خو به هر سړی وایي چې ما خوب لیدلی دی او ما پکې دا لیدلي دي ما دغه لیدلي دي. نو اول خو دا خبره. بیا د اذان کول شریعت کې نشته. هم بس خلک دې دپاره څه دلایل پیش کوي لکه امام طبراني رحمه الله یو حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه چې پرون ما د هغې باره کې څه لیکلي هم کړي. مختصر مې دا ویلو چې دا حدیث سندن کمزوری دی په نزد د ټولو محدثینو. د ټولو محدثینو په نسبت باندې دا کمزوری دی ځکه چې په دې کې یو راوي دی چې هغه قابل قبول نه دی د محدثینو په نسبت باندې او د محدثینو په تله کې هغه کمزوری دی تر دې چې امام بخاري رحمه الله په هغه باندې ښه سخته جرحه کړې ده. نو په یو صحیح سند سره هم نه دي ثابت. بله ده که چېرته ثابت هم شي بالفرض جدلا لږ ساعت له به ومنو چې زه دا حدیث ثابت شو چې کله اذان ویلی شي الله دغه کلی د عذاب نه بچ کوي نو موږ به دا وایو چې دې نه خو مراد دغه اذانونه دا کوم چې 15 وخته ویلی کېږي دا اذانونه ترې مراد دي. دا اذانونه خو به ترې نه مراد چې ته بې وخته اذانونه کوه. بل دا چې په اذان سره شر ختمیږي د کیسه شک نشتی عذابونه ختمیږي الحمدلله رحمتونه د الله راوري او دغه اذانونه کافي دي که کوم چې 15 وخته د فرضي منځه دپاره ویلی کېږي نو هېڅ ضرورت نشتی چې موږ پکې نور اذانونه کوو. که یو سړی دا خبره موږ ته وکړي لکه بس خلک موږ باندې داسې اعتراض کوي او دا د جاهلانو اعتراض دی وایي څه غلط کار خو یې نه دی کړی خو اذان یې ویلی دی لکه بعض سبحان الله موږ باندې داسې اعتراض کوي دا د جاهل سړي اعتراض دی. په دې وجه د جاهل اعتراض دی که زه تاسو ته دا ووایم په ورځ کې 15 وخته مونځ دی 15 مونځونه الله فرض کړي او زه شپږم مونځ کوم د ماسخوتن او د سحر په منځ کې زه یو بل مونځ هم کوم. تاسو به راسره ومنئ؟ نه نه یې منئ. ولې ځکه چې دلیل پرې نشتي. خو که زه تاسو ته دا ووایم چې تاسو ما ولې منع کوئ زه خو د خیر کار کوم یو راسره هم دا نه مني وایي به چې صحیح ده ستا نیت خو صفا دی خو دا کار نه دی ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او موږ سره یو تله ده په شریعت کې حدیث د عایشه رضی الله عنها معروف حدیث دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې زموږ په دې شریعت کې داسې یو نوی کار وکړو چې هغه په دې شریعت کې د هغې څه اصل نه وي بنیاد نه وي دلیل نه وي نو دا عمل چې دی دا مردود دی دا د الله په نسبت باندې قابل قبول نه دی. نو دا خبره یاد ساتئ قدرمنو چې د مصیبت په وخت کې د بې وخته اذانونه کول او کوټو ته خته په دې باندې څه دلیل هغه نشتی. بل د مسلمانانو په یره کې د مسلمانانو په زړه کې یره پیدا کول دي لکه بعض ملګرو ما ته وویم چې موږ ډېر سخت یره کې شو چې یره که څه بس لاړ ورسه تباه شو نو داسې کارونه چې هغه غیر شرعي دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. الحمدلله موږ سره نورې لارې شتي شرعي لارې لکه ذکر او اذکار کوه د فرض منځه نه بعد ډېر ملګري دا تپوس کوي دا نن سبا چې کومه بیماري چلیږي او وبا عامه شوې د کورونا د وایرس الله دې ته موږ ټول په امن او امان کې وساتي د هغې د بچ کېدو هغې نه د بچ کېدو ډېرې لارې دي ډېرې طریقې شریعت ښوولي دي لکه یو طریقه ده 15 مونځونه چې ته کوې د دې نه بعد د اذکار مه پرېږده د 15 مونځونو بعد د فرض مونځونه چې انسان وکړي د دې نه بعد چې کوم اذکار دي د دې ښه خیال ساتئ او دا مه هېروئ او د دې په دې کې ځان مه غافله کوئ. دغه شان د سهار او د ماښام د اذکار چې دي کوم سړی د سهار او د ماښام د اذکار ووایي رب العالمین د هغه حفاظت کوي لکه پای کې یو دعا ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سحر درې پیرې وې ماښام درې پیرې وې الله به تا ساتي الله به ستا حفاظت کوي الله به تا د هر مصیبت نه په شر کې ساتي. داسې نور ډېرې دعاګانې دي چې هغه ثابت دي الحمدلله. نو اذکار ډېر کوئ د قرآن تلاوتونه کوئ په کور کې دا زموږ سره ښکلې موقع ده ډېره ښکلې موقع ده. اوس اکثر ملکونو چې دی لاک ډاون کړی دی او په خلکو باندې پابندیانې لګولي دي د هغوی د حفاظت لپاره چې د کورونو نه به نه راوځئ بعضو مکمل پابندي لګولې ده بعضو وي چې وختي طور به نه راوځي. دا زما او ستا دپاره غټه فایده ده ورب الکعبه چې زما او ستا دپاره غټه فایده ده او دا ته فایده ذکر کړم رب العالمین چې کوم کار کوي په کې محض شر نه وي لکه اوس ډېر خلک د کورونا بیماري ته په دې نظر ګوري چې دا صرف شر دی نه نه په دې شر کې خیر هم پروت دی په دې شر کې خیر هم پروت دی. هغه خیر د خیر نه باز خیر دا دی چې موته واپس شو الله ته توبه وباسو رجوع وکړو دغه شان موږ ته وخت میلاو شو د قرآن د تلاوت کول ته په کور کې ناسي په کور کې ناسي زه درته قسم خورم په دې خبره باندې یقیني دا خبره کوم ګمان نه دی زما چې
اکثر خلک دغه فیسبوک ته ناست دي، دا دروغو د اخبار نشر کوي او پلاني ځای کې بیماري دومره شو، پلاني ځای کې دومره شو، هلته دومره مړه شو، دلته دا چیرې شو، دغه دا چیرې شو، دغې ته ناست دي او یا سندرې او فلمونه ګوري او یا په کور کې ناست دي ګیمونه کوي، څوک تاش کوي، څوک لډو کوي، څوک کریم بورډ کوي. د الله نه ویرېږي د الله بندګانو. د عذابونو خو دې دپاره راځي چې د انسانان راواپس شي الله ته، لعلهم یضرعون. الله وایي دا عذاب زه دې دپاره راولم، دا سختي په دې راولم چې دا خلک ما ته عاجزي وکړي، راواپس شي ما ته. او ته په کور کې دننه ناستې او دومره سخت حالات دي چې بهر ته د راوتو اجازت نشته، بیا هم ته الله ته واپس نشوي. دا زموږ سره اوس ښکلې موقع ده، ورب الکعبه ډېره ښکلې موقع ده. د قرآن کریم تلاوت ډېر کوو. چاته چې قرآن یاد دی هغه ته موقع ده د مراجعې کولو، خپل قرآن پوخ که. چاته چې قرآن یاد دی هغه ته موقع ده چې د قرآن پوخ کړي. ښه دغه شان چې چاته نه دی یاد، رو کوشش کوي روزانه یو آیت یادوه، یو دو آیته یادوه، کوشش کوه، محنت کوه، رو به الله سبحانه وتعالی ستا ذهن کولو کی، د قرآن به ته یاد شي.